اوکې ګلالو او شازلمو نن مونږه انډرسټینډ کوو شوډ او شوډ هیف. شوډ او شوډ هیف چې دي دا دواړه د نصیحت دپاره او د مشورې دپاره استعمالیږي. یعنی مونږه چاله مشوره ورکو یا مونږه چاته نصیحت کوو نو د هغې دپاره مونږه په انګلیش کې شوډ او شوډ هیف استعمالو. اول مونږه شوډ انډرسټینډ کوو چې شوډ کله او په کوم ځای کې استعمالیږي، بیا د هغې نه بعد راځو چې شوډ هیف کله او په کوم ځای کې استعمالیږي. نو ګورئ صاحبانو، شوډ چې دی دا په پریزنټ کې د مشورې دپاره د نصیحت دپاره استعمالیږي. یعنی مونږ چاله په پریزنټ کې مشوره ورکو، د پریزنټ کار دپاره مونږ چاله مشوره ورکو، نصیحت ولا ورکو، یا د را روان کار دپاره ولا مونږ نصیحت یا مشوره ولا ورکو نو د هغې دپاره مونږه شوډ استعمالو. په سمپل الفاظو کې پې ځان پوهه کې چې کله مونږه د پښتو د جملو په اخر کې وایو پکار دا، پکار دی یا پکار دی، چې دا لفظونه کله مونږه په پښتو کې ووایي نو پوه شئ چې تاسو به د هغې دپاره بیا شوډ استعمالوئ. او په اردو کې چې کله تاسو چاهیے لفظ ووایي نو د هغې چاهیے دپاره بیا مونږه شوډ استعمالو. لکه زه وایم تاله انګلیش زده کول پکار دي نو پکار دي نو شوډ به استعمالوي. تاله کالج ته راتلل پکار دي، هغه له موبایل فون اغستل پکار دی. تاله مونځ کول پکار دي، ما له مونځ کول پکار دي. نو چې کله دا پکار دي، پکار دا، پکار دی دا لفظونه رالو د پښتو نو د هغې دپاره بیا تاسو شوډ استعمالوئ. اوس آسان شو که نه؟ او د اردو د جملو په اخر کې چاہیے، لکه مجھے کام کرنا چاہیے، مجھے انگلش بولنا چاہیے، تمہیں کالج آنا چاہیے. نو دا چاہیے یا د پښتو په جملو په اخر کې چې پکار دا، پکار دی، پکار دی دا لفظونه رالو نو تاسو به د هغې لپاره شوډ استعمالوئ. په دې باندې خو اوس پوه شوې که نه؟ ویری ګډ. ښه، اوس داسې وکړئ چې د دې شوډ سره به تاسو د ورب کوم یو فارم استعمالوئ؟ فرست فارم چې دی هغه به تاسو استعمالوئ. او مونږ دا ووایو چې دا د پریزنټ د نصیحت دپاره استعمالیږي. ټیک شو لکه؟ اوس د دې سټرکچر چې دی هغه به څنګه وي؟ نو ګورئ، تاسو به اول سبجیکټ ولګوئ، بیا به شوډ ولګوئ، بیا به پسې د ورب فرست فارم ولګوئ او بیا به پسې آبجیکټ ولګوئ. چې زه وایم چې تاله انګلیش زده کول پکار دي نو یو شوډ لرن انګلیش. ما له انګلیش زده کول پکار دي، آی شوډ لرن انګلیش. هغه له انګلیش زده کول پکار دي، هی شوډ لرن انګلیش. تاله د مور او پلار عزت کول پکار دي، یو شوډ ریسپیکټ یور پیرنټس. تاله د استادانو عزت کول پکار دي، یو شوډ ریسپیکټ یور ټیچرز. تاله 5 وخته مونځ کول پکار دي، یو شوډ افر د پریرز 5 ټایم ا ډے. تاله د قرآن مجید تلاوت کول پکار دي، یو شوډ ریسایټ د هولی قرآن. مونږ له کالج ته راتلل پکار دي، وی شوډ کم ټو کالج. تاسو له انګلیش ویل پکار دي، یو شوډ سپیک انګلیش. تاسو له فی سبمیټ کول پکار دي، یو شوډ سبمیټ د فی. په دې کې ګلابه څه ګران شوې؟ سمپل. ښه، اوس چې تاسو یو کس ته دا وایئ چې تاله دا کار کول نه دي پکار، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، نو د هغې دپاره به تاسو نیګیټیو سینټنسز استعمالوئ. او نیګیټیو سینټنسز کې به تاسو څه استعمالوئ؟ په هغې کې به تاسو شوډ ناټ یا د هغې شارټ فارم شوډنټ. ټیک شو؟ اول به څه وکړئ؟ سټرکچر به یې داسې چې اول به تاسو سبجیکټ ولګوئ، بیا به شوډ ناټ یا شوډنټ ولګوئ، بیا به د هغې نه بعد د ورب فرست فارم او بیا به پسې آبجیکټ. چې زه وایم چې تاله انګلیش نه دي زده کول پکار نو څو یو شوډ ناټ لرن انګلیش یا یو شوډنټ لرن انګلیش. تاله موبایل فون استعمالول نه دي پکار، یو شوډنټ یوز موبایل فون. تاله چاته کنزل نه دي کول پکار، یو شوډ ناټ ابیوز اینی ون. تاله غیبت کول نه دي پکار، یو شوډ ناټ
بیک بایټ. تاله د ماشومانو سره جنګونه کول نه دي پکار. یو شوډ ناٹ فایټ وذ چلډرن. تاله د سټوډنټس نه سپېړه تمبول نه دي پکار. یو شوډ ناٹ سلیپ د سټوډنټس. تاله د استادانو بېعزتي یا ډسریسپیکټ نه دي کول پکار. یو شوډ ناٹ ډسریسپیکټ یور ټیچرس. آسان دی او که ګران دی؟ ویری ګډ. اوس داسې وکړئ چې کله تاسو د چا نه تپوس کوئ یا د چا نه مشوره اخلئ یا تاسو د بل چا په باره کې مشوره اخلئ، نو د هغې دپاره به تاسو چلو کې انټراګیټیو سینټنسز چې دي هغه به استعمالوئ. ټیک ده؟ یعنی چې تاسو د چا نه تپوس کوئ چې آیا تاله دا کار کول پکار دي او کو کول نه دي پکار، ماله دا کار کول پکار دي او کو کول نه دي پکار، هغه له دا کار کول پکار دي او کو نه دي کول پکار، نو د هغې دپاره به بیا تاسو انټراګیټیو سینټنسز چې دي هغه به استعمالوئ. او د هغې دپاره به څه وکړئ؟ شوډ چې دی هغه به په سټارټ کې ولګوئ، د هغې نه بعد به پسې بیا سبجیکټ ولګوئ، بیا به پسې د ورډ فرسټ فارم، بیا آبجیکټ او په لاس کې ساین آف انټاروګیشن. چې زه ووایم چې آیا مال انګلیش زده کول پکار دي، نو سو شوډ آی لرن انګلیش. آیا تاله انګلیش زده کول پکار دي، شوډ یو لرن انګلیش. آیا تاله موبایل فون استعمالول پکار دي، شوډ یو یوز موبایل فون. آیا هغه له دوبۍ ته تلل پکار دي، شوډ هی گو ټو دوبای. آیا تاسو له فی سبمیټ کول پکار دي، should you submit the fee. آیا هغه له ناوخته راتلل پکار دي، should he come late. آیا هغه له چای څښل پکار دي، should he take tea. په دې کې څه ګراني ګلابه؟ نو ګورئ چې کله ستاسو نه دغه شانتې کوېسچن وشو په شوډ کې، نو تاسو به په شوډ کې جواب ورکوئ یا په شوډ ناټ کې به جواب ورکوئ. لکه مثال په طور باندې چې زه وایم چې شوډ یو لرن انګلیش، جو کو یس یس آی شوډ لرن انګلیش، او چې نو نو آی شوډنټ لرن انګلیش. اوکې، شوډ هی کم ټو کالج، یس هی شوډ کم ټو کالج، نو هی شوډنټ کم ټو کالج. شوډ هی جاین نمو، یس هی شوډ جاین نمو، نو هی شوډ ناٹ جاین نمو. شوډ هی سپیک انګلیش، yes he should speak English, no he shouldn't speak English. آسان دی که ګران دی ګلابه؟ ګورې خاپیریه، په خپل ذهن کې دا خبره کېده چې شوډ چې کله تاسو استعمالوئ نو دا د مشورې دپاره د نصیحت دپاره استعمالوئ، د سجیسچن دپاره استعمالوئ. سمپل از دیټ. اوکې شازلمو او ګلالو، تاسو په دې باندې ټول پوه شوئ؟ ها اوس داسې کوو که نه چې مونږ شوډ هیو چې دی هغه انډرسټینډ کوو.